امارت اسلامي مشر قدر امیر المؤمنین حضرت شیخ صاحب اطال الله عمره نو دلته یو فرمان یو امر صادر کړي او ویې ویل چې د اختر 3 ورځې نو په دې کې تاسې غوربند وکړئ او ټکونه مه کوئ د داخلي دښمنه سره جنګ مه ورسره کوئ او د خارجي دښمنه سره د خارجي اشغالګرانو بدماشانو ډاکوګانو سره په دې ورځو کې هم تاسې د جنګ کولو اجازه لرئ خو د دې داخلي دښمنه سره نو تاسې دا 3 ورځې جنګ مه کوئ او هغه خارجي اشغالګران او ډاکوګانو بدماشان او متجاوزین او چې هغه د ډېرې ډېرې ځایونو څخه راغلي دي د هغه د جنګ څخه تاسې منع نه یاست او که دا داخلي دښمنان مابین د کفارو بیا ستاسې خوا ته اقدام کوي نو بیا تاسې اجازه لرئ چې د هغو د اقدام دفع وکړئ خو د دې خبرو په اورېدلو سره د دښمنانو د اسلام داخلیانو خارجیانو او دښمنانو د قرآن او د مذهب داخلیانو خارجیانو زموږ د عالي قدر امیر المؤمنین اطال الله عمره د هغه د امر یې داسې ترجمه وکړله چې پر میډیاو پر راډیوګانو باندې پرغږېږي او دا ترجمه یې کوي چې دا یوه معاهده ده او دا یوه صلح ده او امیدونه یې پیدا شول او تمې پیدا شوې خو دا د دوی امیدونه او د دوی تمې او دا بې ځایه دي ځکه زموږ د حضرت امیر المؤمنین او اطال الله عمره د هغه حکم و فرمان و امر هغه ډېر واضح دی چې هغه نه یوه معاهده ده او نه یوه صلح ده صرف د دې ځورېدلي ولس او د دې مجاهد ولس د اسانۍ او د سهولت لپاره خپل مجاهدین 3 ورځې منع کړله چې دا مسلمانان مؤمنان د خپل د اختر مبارکۍ په صحیح طریقه سره وکړي او د رب جل جلاله ستړی دښمن د دنیا و د آخرت ستړی دښمن کفره یا فجره او د هغو غلامان و معاونان هغه چې په دې خپله مقابله کې ستړي شوي او ساه یې پلې ته راغلې او په تنګ شوي نو د هغه ډېره غټه تمه پیدا شوله او دا ترجمه یې وکړله چې یاره امارت اسلامي یا امیر المؤمنین صاحب او یا دا مجاهدین نو دا زموږ سره صلح کوي یا یې صلح باندې بولي یا یې صلح ته د لارې هوارېدل بولي نو بیا یې په ډول ډول میډیاو رسنیو راډیوګانو باندې دا نشر کړه چې دا لاس په لاس موږ د چا سره ګرځو دا کوو هغه کوو او تخریب تبلیغ یې شروع کړي او تمه یې پیدا شوله نو دا د دوی د تمې سره دا د دوی ستړیا موږ ته ښکاره شوله چې دوی د خپل په مقابله کې ډېر ستړي شوي دي ولې چې یوه د بیړۍ لاره یې ولیدله او غواړي چې په دې کې سړکان جوړ کړي او لوی سړکان د ځان دپاره جوړ کړي او په داسې تعبیر سره یې تعبیروي چې هغه د دوی زړه په وسع کېږي او یا د دوی وجود په وسع کېږي خو دا ورته وایم چې تاسې که پر دغه کار یاست او یا کافران د خپل په اشغال و تجاوز کې او یا تاسې د هغو ملاتړ یاست دا درته وایم چې د یو منصوره پورې دا تمې د دماغه څخه وباسئ او دا تمې د خپل زړه څخه وباسئ او دا ارمان به ستاسې پوره نه شي خو دا ارمان به ستاسې هلته بیا پوره کېږي چې اشغالګران خپل اشغال پرېږدي او د اشغال ورته لاس واخلي هغې علاقې او تاسې خپل د جرمه څخه توبهګار شئ او تاسې دا ګناهونه پرېږدئ او دا د دین د اسلام دښمني پرېږدئ دا خبرې بیا د هغه وخت دي
او په دې اوس روانو حالاتو کې چې اشغالګر خپل په اشغال کې او تاسې شاته ولاړ او د هغو مخ ته سپر او د هغو سترګې یاست او د هغو لاسونه او پښې یاست دا درته وایم چې دا تمې او د خپل زړه څخه او د خپل تصور څخه دا باسئ دا تمې او دا امیدونه به مو پوره نه شي او نه ورته شرایط منوره او نه حضرت امام اعظم رحمت الله تعالی علیه او نه حضرت امیر المؤمنین طال الله عمره دا یو لا چاته اجازه نه کوي چې هغه د دغسې کفرو یا د هغو د معبدانو خوا ته میل قلیل وکړي القاء العنان وکړي او وزرونه ورته وغواړي هېڅ چاته دا اجازه نشته او نه موږ دا جهاد په داسې یو سست عزم باندې شروع کړی او چې نفس مازې د کار ورپاته کېدلو ته یو بهانه غواړو دا جهاد چې شروع شوی دی دا د یو هدف دپاره دی دا د اعلان کلمت الله دپاره دی او دا د نفاظ د شریعت دپاره دی دا د باري تعالی جل جلاله د رضامندۍ دپاره دی دا د جنتو د ګټلو دپاره دی او دا د دولت د ساتنې دپاره دی دا د اسلامي نظام د راوستلو دپاره دی دا د اشغالګرو د زامو د غاښو د ماتېدلو دپاره دی او دا د هغو د بربادېدلو هلاکېدلو دپاره دی چې دا ساحه و سیمه او دا وطنونه به د دې دپاره ګورستان و قبرستان جوړېږي او تاسې خبر یاست خپل د نیکونو د جدونو او د خپل متقدمینو د تاریخونو څخه لري چې هر چا دلته اشغال راوړی دی هر چا تجاوز کړی دی هر چا دلته ظلم کړی دی نو د هغه څو چنده دلته نفسي تاوان ورسېدلی دی او مال خو بې حسابه تاواني شوی حتی سرونه و جان و سر و نفس یې دلته تاواني شوی هر غر و هره کوڅه و هره دره هره سیمه و ساحه د دې لپاره قبرستان و هجره جوړه شوې ده نو دا که چېرې د امیرالمؤمنین صاحب د امر او د حکم سره نو دوی ته دا تمه پیدا شوې دا تمه چې دوی نه پیدا کوي او د امارت د صلحې دپاره خپل شان بار بار ورته ښوولي دي او دوی هم په هغه پوه دي خو بیا دوی بېتابه او ناتوانه شي او په دې مابین کې بیا د دوی څه د خپله ستړیا هغه بیا ځینې ښکاره شي او غواړي چې یو بهانه د خپل سهولت او اسانۍ لپاره ولټوي ولې چې دنیا د دې لپاره جهنم ده د جنګونو په خاطر او آخرت لپاره خو هغه بل مشهور و معروف جهنم د دې لپاره تیار دی دوی به هلته ورځي نو الله پاک جل جلاله چې دا ستاسې راتګ قبول کړي او ډېر دا ستاسې په راتګ خوشحاله شولو واقعي چې تاسې هغه وظیفه ادا کړله چې هغه ستاسې پر ذمه ده ولې چې دا جهاد روان یې نو حتی الوسه به هر څوک په دې جهاد کې شرکت کوي نو تاسې هغه خپله ذمهواري خپله فریضه ادا کړله خپل توان و طاقت چې باري تعالی جل جلاله تاسې ته درکړی دی هغه مو روښانه و ښکاره کوي الله پاک جل جلاله چې ستاسې څخه قبول کړي موږ هم ستاسې شکرګزاره یو هر څوک چې داسې عبادت کوي د اسلام په دې ستر رکن کې لکه جهاد و دې ته هره نوع محکمې ورکوي هره نوع شرکت چې د سنګرونو د مجاهدینو سره کوي د هغه موږ شکرګزاره یو شکر یې وایو الله پاک جل جلاله چې موږ او تاسې او ټوله پر دې عزم و قصد او پر دې عمل باندې ثابت قدمه کړي الله پاک مو دا راتګ مبارکه الله پاک مو دا راتګ سبب د فتوحاتو وګرځوه الله پاک مو دا راتګ د دښمن د ضلالت وګرځوه هر وخت ستاسې دغسې راتګ ته موږ لبیک و مرحبا وایو الله پاک مو هر کله راوله په آخر کې بیا ټولو مجاهدینو ته او د ټولو شهداو کورنۍ ته او ټولو
اسیرانو مجاهدینو ته د محبسونو او ټولو معیبینو مریضانو ته او ټولو قاضیانو ته د محاکمو د کمیسیونونو ملګرو مشرانو ته د مدارسو استادانو ته طالبانو او شاګردانو ته د قطاعتو د اسلامي پوځونو مشرانو ته او ټولو عامو مجاهدینو ته او مجاهد ولس ته او پناه مؤمن مسلمان ته چې محبت یې د مسلمانانو سره وي او زړه یې د مسلمانانو وي او ټولو ته بیا د اختر مبارکي وایم د عباداتو د قبولېدلو دعا ورته کوم او پر الله جل جلاله هم سپارم مخ ته مو ښه السلام علیکم ورحمة الله تعالی وبرکاته